دوستانو په نننۍ ویډیو کې یو داسې د کار اپلیکیشن درته ښیم چې غلط استعمال به هیڅ وخت نه کوئ کې چیرې ښه وکاروئ پر ښه طریقه یې وکاروئ نو ډیر د کار اپلیکیشن دی. یعنې ستاسو په موبایل کې یو پټه کیمره به فعاله وي چې هغه به ریکارډینګ هم کوي خو هیڅ چاته به دا نه معلومیږي چې ستاسو په موبایل کې ریکارډینګ شروع دی. پر تاسو به زیات وخت داسې حالات راغلي وي چې تاسو غواړئ چې په هماغه ځای کې عکاسي وکړئ یا ویډیو ثبت کړئ. مثلا پر یو چا باندې ظلم کیږي، یو څوک په یو کار کې درغلي کوي، تاسو غواړئ چې دغه ریکارډ وکړئ یا ویډیو ثبت کړئ خو تاسو نسئ کولی ځکه د دې د ویرې چې کله تاسو په موبایل کې کیمره خلاصه کړئ نو هر کس په دې باندې پوهیږي چې تاسو هلته ویډیو ثبتوئ. نو نن درته یو داسې اپلیکیشن ښیم چې ستاسو موبایل به ویډیو هم شروع کړی وي، ویډیو به هم ثبتیږي، اواز به هم ثبتوي خو دا به هیڅ چاته هم نه معلومیږي چې ستاسو په موبایل کې ریکارډینګ شروع دی او یا هم د ویډیو ثبتېدل شروع دي. نو دا به تاسو په خپل موبایل کې څنګه فعاله کوئ راځئ زه درته مکمله طریقه ښیم. تاسو ته به د موبایل سکرین پر پرده باندې ښکاره سي. دوستانو د هر څه نه مخکې به تاسو خپل ګوګل او یا هم کروم خلاص کړئ او دلته په سرچ کې به ولیکئ APK چیرز دا به سرچ کړئ. دا چې موږ کله سرچ کړئ دغه اول ویب سایټ تاسو ته راخلاصېږي، تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ. دلته دغه د سرچ ځای دی، پر دې ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته په سرچ کې به ورته ولیکئ XS دا به سرچ کړئ. دا چې موږ کله سرچ کړئ دغه اول اپلیکیشن تاسو ته راخلاصېږي، تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته به لاندې ولاړ سئ او د ډاونلوډ بټن به پیدا کړئ. د ډاونلوډ بټن چې مو کله پیدا کړئ تاسو به پر دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به خپل موبایل ته انسټال کړئ. دا چې ما انسټال کړی دی نو زه یې راخلاصوم. اپلیکیشن چې مو کله راخلاص کړئ دلته وګورئ سټارټ کیمره لیکلې ده چې کله تاسو پر سټارټ کیمره باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو به شروع سي. نو زه پر سټارټ کیمره باندې کلیک کوم. دلته ستاسو څخه پرمیشن غواړي، تاسو به پر ګرینټ باندې کلیک وکړئ او دلته به دغه اپلیکیشن پیدا کړئ د کوم چې مو اوس انسټال کړئ. دا بټن به دلته بند وي، دا به یې لا کړئ او شاته به ولاړ سئ او بیا به پر سټارټ کیمره باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو ویډیو ریکارډینګ شروع سو. دلته تاسو وګورئ دوستانو پر سکرین باندې هیڅ هم نه ښکاره کیږي. تاسو کولی سئ خپل د موبایل څخه هم استفاده وکړئ خو ستاسو ویډیو به شروع وي، یعنې ستاسو پټ عکاسي به شروع وي. څه وخت چې تاسو غواړئ دا بیرته بنده کړئ نو تاسو به پر دې اپلیکیشن باندې بیرته کلیک وکړئ او دلته به سټاپ کیمره باندې ووایي. دا چې کله ووایي نو ستاسو ویډیو ثبت شوله او اوس به دغه ویډیو تاسو چیرې پیدا کوئ دلته لوړ وګورئ ریکارډ لیکلی دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ. دلته وګورئ تاسو چې کومه ویډیو کړې ده هغه به دلته تاسو ته ښکاره کیږي. په یاد ولرئ چې دغه ویډیو د موبایل ګیلري ته نه ځي، یوازې په دغه اپلیکیشن کې ثبتیږي. خو که چیرې تاسو غواړئ چې ګیلري ته یې واستوئ نو تاسو به پر درې ټکي باندې کلیک وکړئ. دلته وګورئ سیو ټو ګیلري لیکلی دی، تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ او دغه ویډیو به ستاسو د موبایل ګیلري ته انتقال سي. او د دې اپلیکیشن یو کوچنی سیټینګ به هم درته وښیم. دغه سیټینګ علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه اول پرایوسي سیټینګ دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دغه اول اپشن چې دی دا که چیرې ستاسو د ایلی یعنې اون نو چې کله تاسو په دې اپلیکیشن کې ویډیو وکړئ هغه به په اتومات ډول سره ستاسو په ګیلري کې ثبتیږي. او که تاسو نه غواړئ چې په ګیلري کې ثبت کړئ نو لکه څنګه چې اوس ولاړ دی دغسې پر اوف باندې ودروئ او ستاسو ویډیو به ګیلري ته نه ځي او یوازې به په دې اپلیکیشن کې ثبتیږي. او دا دویم سیټینګ چې دی پر دې باندې که چیرې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو څلور اپشنه درکوي، یعنې ستاسو ویډیو چې کله شروع سي باید تاسو ته پر سکرین باندې یو روښان درکړي او که نه کې در. نو دغه څلور اپشنه دي چې دغه بیا ټوله تاسو کتلی سئ خپل په موبایل کې وګورئ. دغه مینی پریویو دی، یعنې ستاسو ویډیو به د یو کوچني کلیپ په شکل باندې پر سکرین باندې ښکاره کیږي. دویم ایپ آیکن دی، یعنې دغه کوم عکس چې دی د اپلیکیشن دغه به هلته تاسو ته ښکاره کیږي پر سکرین باندې د دې لپاره چې تاسو ته معلومه سي چې ویډیو شروع ده. او دا دریم ریډ ډاټس لیکلی دی، دا چې کله تاسو باندې کلیک کوئ او ریکارډینګ شروع کړئ نو تاسو وګورئ پر سکرین باندې به دغه سور ټکی یعنې دغه سور بټن به دغه رقم تاسو ته ښکاره کیږي. دا په دې معنی چې دا تاسو ته یو نښان درکوي چې عکاسي شروع ده. او د دې په واسطه بیا تاسو کولی هم سئ چې د اپلیکیشن څخه بغیر پر دې ټکي باندې کلیک وکړئ او تاسو کولی سئ چې دغه اپلیکیشن ته داخل سئ او دلته بیرته کولی سئ چې دغه ویډیو بنده کړئ. تاسو به بیرته سیټینګ ته ولاړ سئ او دغه پرایوسي په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او دلته وګورئ دا موږ ریډ ډاټ انتخاب کړی وو خو زه نتینګ انتخابوم د اخري دا نه. دا چې کله تاسو انتخاب کړئ یعنې تاسو ته پر سکرین باندې هیڅ نښان هم نه درکول کیږي. یعنې که چیرې یو څوک ستاسو موبایل وګوري خو بیا به هم هېڅ چاته نه معلومیږي چې ستاسو په موبایل کې ویډیو شروع ده. دوستانو کوم ویډیو خوښه سوي ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او که پیج ته نوي راغلي یاست پیج در سره فالو کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.